پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ولیگو دا حج دا پارا امیری کو پا حج باندی چی مسلمانان حج کئی تب پا دوی باندی مشری او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا خپل پا مدینہ کی پاتی شو اگر نہیں اتلے نهم کال بانی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حج لنے اتلے ہوئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یو حج کڑے دے کم یو لسم کال دے نهم کی حج نے دے کڑے پا نهم کی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ لے گلے دے او پا خپل پاتی شو ذکر چلتا وفدون دیر روانو دا بحر نخلق روانو دوی مدا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا نغوختا چی دا دا حج دا دی مشرکانو دا حج سر گرد ورش ذکر چلتا دا مشرکانو سر معایدی ویلا بن خونو کنا باز بابکرات لو نو اغو کی توحید نو عقیده نپیجندا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا نغوختا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا غوختا چی زمان حج دی بلکو صفائی صفا معنی چی مشرکان پکی نئی دا شرک چی کم مظہرون دی دا شرک چی کم کارون دی دا شرک عقیدی چی دا قسم خبری بلکو ختمیش مکب بلکو صفائی دا دی خلکو نا علبو ایزا حاج لازم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ولیگو او دا قصر 300 کسانی ولیگل 300 کسان دا مدینین او شل اوخانی و سر ولیگل چی اگو باندی نخی اکڑی چی پتہ لگی چی دا اللہ دا پارا قربانی کڑی شیوی تھی او پا دی اوخانو بانی مشر کو ناجیہ ابن جندب الاسلمی رضی اللہ عنہ اگے پا دی باندی مشر کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دا خپل طرفنا 15 اوخان اگا بویلو نو کلی چی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ روان شو مدینی تتو اللہ وحی نازل اکڑ پاگا وحی کی دا سورة التوبة اولنی آیتونا نازل شو چاکی دا سورة براء امویلہ کی اولنی آیتونا صدپا سدیرش آیتونا او یا سلویخ آیتونا ویلہ کی گی چی دا اولنی سلویخ آیتونا دا پا یو زیتون نازل شوی دی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ عنہ دا ورکلو دا آیتونا ویلی کلا وغلی ورکلو دا والا او دا بالتا پا حج کی خلقو تا بیان کی سورة توبہ اولنی آیتو نہیں کنا چی دا اللہ دا طرفنا او دا پیغمبر دا طرفنا پاکی دا بیزاری اعلان دا مشرکانونا دا آیتونا بویلتا ہوا ہے نو کلی چی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پا سفر بندیو سلاری والی و پا دی کی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا اوخی آوازی واوریدو القصوا دا قصوا اوخی آوازی واوریدو حیران شو چیر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم روان دے کسنگ نو چیوی کتو علی رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق و تری امیر انت ام رسول تو پیغمبر امیر کڑے کنت استازے رسولی اگر لے گلے اگو تینا بل رسول زی پیغمبر لے گلے امیر نیما او بیولی دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر خط اگر پانی اگر کتابی ورکو فامرہو على الموسم دغه موسم او دغه کال چې کوم حجو په دې باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ابو بکر صدیق امیر کړو خو علی رضی الله عنه ته بدا اعلانونه وکړي ابو بکر صدیق رضی الله عنه او د حج ورځې بیا راغلي نو کله چې د اختر ورځ و یوم النحر د اختر په ورځ باندې علی رضی الله عنه پاسېدو او اعلان وکړو د هغه خبرو چی کمی والا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ورکڑی وی اگی کی یو سو خبری وی بدغا پانے کی یو پا کی داوا لا یحجن بعد هذا العام مشرک دا دی کال نباد با مشرک سڑے حج لنرازی دویم ولا يطوف بالبيت عريان دا اللہ دا کورنا بلغر سوک تواف نکی دریم ولا يدخل الجنة إلا مؤمن او جنت بصرف مؤمنان داخلی کی او سلورم دا چی پیغمبر دا چا سر صلح کردی دا عهد او لوز شوی دی دا جنگ بندی او دا صلح نو کمو کی چی مدت لکلی شوی دی ناغب دا خپل مدت پوری او چا سر چی عهد نشتی یا دا چا سر عهد شوی دا مدت پکی نده لکلی شوی فأجلوه 4 أشهر نیٹا سوشوا سلور میاشتی
کله چې څلور میاشتې ختمې شوې نو الله بیا بری دی فإن الله بریء من المشرکین ورسوله الله او د الله پیغمبر بیا بری دي د مشرکانو نه دا اعلانونه پکې شوي د دې د وضاحت دپاره دې آیت د وضاحت دپاره به د تفسیر درسونه واورئ په هغې کې موږ تفصیلي خبره کړې ده سورة توبه اولني آیتونه واورئ د هغې شان نزول او په هغې کې کمې کمې خبرې دي د هغې ټول وضاحت د تفسیر په درسونو کې شوی دی الغرض دا بنیادي خبرې وي په هغه کتاب کې او په هغه پاڼه کې چې هغه علي بن ابي طالب رضی الله عنه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طرف نه راوړی بیا ابو بکر صدیق رضی الله عنه داسې کار وکړو چې ابو هریره رضی الله عنه یې ولېږو وی تم ځه او د علي رضی الله عنه په شان څنګه چې هغه اعلانونه کوي ځای په ځای په حج کې نو ته هم اعلانونه کوي هغوی په عرفات کې وګرځېدو په مینا کې وګرځېدو په دې مشاعرو کې ټولو کې وګرځېدو او دغه اعلانونه یې کول او ابو هريره رضی الله عنه په روایت کې راځي فكنت انادي حتى صحل صوتي وی موږ ځای په ځای اعلانونه کول تر دې چې زما اواز بوغ شو او اواز مې کېناستو ځکه چې ځای په ځای هغوی دا اعلانونه کول چې واورئ اعلان د الله د طرف نه د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د طرف نه دي او بیا به دغه خبرې کولې دا کومې خبرې چې ورته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورکړي په دې سره د مکې مکرمې نه د شرک هغه نښې هغه ټولې څه شوې هغه ختمې شوې بلکل واضح هر څه صفا شو او اصل کې دا تیارې دی د هغه حج چې هغه را روان دی په لسم کال کې چې هغې ته څه ویلی کېږي حجة الوداع یو تاریخي حج انشاءالله د هغې په باره کې به تاسو واورئ او تفصیلا به واورئ نو دا تیارې دی په اصل کې د هغې دپاره د حجة الوداع دپاره چې بلکل دغه حج داسې وشي چې هغې کې مشرکان نه وي په هغې کې د شرک نښې نښانې نه وي د دې لپاره پیغمبر صلی الله علیه وسلم ابو بکر صدیق رضی الله عنه ولېږو نهم کال کې د حج دپاره دې سره نهم کال ختم شو